دا دومره لوی عذاب چې الله راوست په دې قوم، درې عذابه خطرناک عذابونه. دا د قوم څه چل کا او دا قوم وسوک او دوی د خپل پیغمبر نصیحت ولې نه قبلو. دا د لوط علیه السلام قوم. لوط علیه السلام د قوم ته هر قسمه نصیحت وکړه. تقریبا زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 4,000 کاله مخکې دا قوم تیر شوی دی. او لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام روارو. په ابراهیم علیہ السلام لومبي ایمان دراوړل. یو د ابراهیم علیہ السلام د ترلور وا حضرت سارا یو دیو. او علما لیکي چې د ټولو نه مخکې لوط علیہ السلام په ابراهیم علیہ السلام ایمان راوړو. او چې ایمان یې راوړو پلار یې ډېر مالدار و د لوط علیہ السلام. د لوی قوم سره تعلق لرو. د پلار نوم یې هارانو او د نیکه نوم یې تاریخو. او د ابراهیم علیہ السلام خپل سکر وارو. ایمان چې راوړنو قال انی ذاهب الی ربی سیهدین. بس زما مور پلار قوم مال دولت ارس پریدم او الله لازم. دا الله دا حکم تابعداری کوم. مالا با اللہ ہدایت را کی وما تب اللہ نیغلا رو خی. حضرت سارہ خوی در ترلور و بیا پہ ابراہیم علیہ السلام ایمان روڑو. او چکل ابراہیم علیہ السلام د خپل آبائی علاقین ہجرتو کو دا عراق کیو دا عراق علاقہ بابل وطوئی. نو ورسره دا بی بی سارہ چی خپل ترلور و بی بی و دام لانا او لوط علیہ السلام موسر اللہ. د پلار د طرف نه مالدار و ډیر سمال دولت امزان سره واغشت. او چې څنګه ابراهیم علیه السلام لاړو د مصر په طرفونو باندې تیر شو شام ته ورسید. نو د خپل بیبي حضرت سارا او دارواره لوط علیه السلام چې وروسته الله پیغمبري ورکړه دیم ورسره د مصر په لاره باندې شام ته ورسید. لوط علیہ السلام له خدای پاک نبوت او پیغمبري ورکړه. ابراهیم علیہ السلام په فلسطین کې پاتې شو. موجوده چې دا کم اسرائیل ورته وي او فلسطین ورته وي د دې ګردونوا چې کوم علاقه ده د الله په حکم دقل ته پاتې شو. الته د الله د حکم تبلیغ شروع کو. او دا رواره چې دی لوط علیہ السلام د الله په حکم د علاقه سره خوا کې دا اردن چې وطنن سباوي اردن د دې اردن په خوا کې یو 15 کلیو صدوم او عماره 15 غټ غټ کلیو د اغي د پاره الله پاک ورولېګ چې تلاړ شو دغه خلکو تخپل دعوت او تبلیغ شروع کا. د پیغمبر کارم دی. پیغمبر ته د الله د طرف نه وحی راځي او الله وتعالى رخی دوکا 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 احکامات ول الله را لګي. او د الله یو نماینده د قوم د پاره د الله د طرف نه یو استازي وي. د الله د طرف نه یو مقرب شخصیت وي. الله سره تعلق او بندگانو سره د الله ناغشتل کوي او د بندگانو اصلاح کوي. نو ابراهیم علیہ السلام په دې دیخوا مصر ته چې کومې نږدې علاقې دي نن سبا اسرائیل کې ورته وي، فلسطین ورته وي، شام ورته وي، سوریا او د مصر بعض علاقې دیتا ولېږلی شو. هلته خپل کار شروع کړ. او لوط علیہ السلام خوا کې چې کوم 15 کلیو قرآن کې ورته مؤتفقات وي چې د هغې دارالخلافه او مرکزي ښار صدومو هلته لاړ او دعوت یې شروع. هغه له الله پیغمبري ورکړه او کار یې شروع. قرآن شریف وایي چې په دې قوم کې 3 غټې بیمارۍ وي. الله په قرآن شریف کې فرمایي
انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر. د دریو غټو بیمارو ذکر الله په قرآن شریف کې کړی. یو غټه بیماری سوا، یو دا بیماری وا چې دی به ظلمونه کول او قافلې به لوټ کولې، غلاګانې به کولې او ښکاره به یې کولې چې ته پټ نه. یو خو یو سړی پټه غلا کوي، د پلار نه پټوي، د قوم نه پټوي، د مشر نه پټوي، ظاهري په دې غلا ورته ځان بدې ښکاري، نو پټه غلا کوي. د شپې یې کوي، د ورځې هم نه کوي. دوی به دا کار نه کو، ښکاره به یې دا غلاګانې کولې. قافله به را روانه وه او بس هغې نه به یې ښکاره مال یوړه تر دې حده پورې چې یو تاجر به مال لوړه، قافله به راله او مال به یې وغورځو. نو دی به وله راغونډ شو. نو یو به ورته ماله سامان را کور ته وړم، پیسې در کوم. بل به وی بل به وی بل، نو سامان به ټولو تی کورونو ته وچلو. اخره کې به یو راغی، نو هغه به وله پوټې غوندې شی راوړو. یاره وي دا هم خوښ نه شو دا واله، لکه تا خو ما نه غټ ګېډې وړی دی. نه ما نه دی وړی، دغه پوټې شی مې نه وړی. په ما دروغ وی، ما خود له د خدای ظالمه، ما نه خو دې غټ پاڼې یوړو. نه دغه پوټې شی که دا لیواله که نه به ورته وغورځو لاړ باړو. بل به راغی، هغه به یو پوټې غوندې شی راوړو. بل به راغی، اخره کې به د ټولو نه داسې یو شکری غوندې مال به ورته راغی او باقي چې کوم تاجر سره به اوښان به یې راوستي وو، په قچرو به یې سامان راوړو، بلا مال به غونډ به یې تی ووهو. ته به په سر را کېښودو، چغې به یې جوړه کړي، زما خو ټول مال لوټ کړه او دا یو شکری ماله واپس راوړه. دا دومره اوښان چې ما ډک راوستي وو، دا قچرې چې ما سامان څه جو، دا مړه خپل کار کوه. که پلار ته به یې وله ووایي چې دې زوی دا چل وکړه، هغه به وخندل. نه ته پې دروغ وی، یعنې ښکاره به دا جرمونه کول. نو بیا به څوک قافلې والا نه شو راتېره دوی علاقې ته. خلکو ته پته وه چې دا خو غله او ډاکوان دي او په ښکاره د خلکو نه شی وی. نو لارو کې به بیا ناست، نو په لاره کې به د خلکو نه په زور مال اخیسته، لکه دا پردې مال اخیستل او دا پردې مال خوړل او دا پردې مال هضم کول، دا د دوی یو پیشه وه. دی به وله خوند ورکو، دی باندې به دوی بدې نه ښکارل، نه به یې په دې کې څه حیا کول. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وتقطعون السبیل، په لاره به د دوی څوک مسافر نه شو تلی، ډاکې به یې کولې. حالانکه اوس هم خلک وایي لکه وایي شام روم دی دا علاقه داسې سرسبز او شاداب علاقه وه، هر قسمه میوې پکې وې، هر قسمه فصلونه پکې وو، هر قسمه غله پکې وه، او دا ځمکه او دا غرونه او دا د دې اونو او د زیتون د دې بوټو ډک پراته وو، هر څه ډېر وو. الله تعالی چې په یو قوم عذاب راولي که نه، نو اسې نه راولي، لاول وله خدای په خپل نعمتونه شروع چې دې شکر ادا کوي زما او که نه ادا کوي. ګورم آیا زما د دې نعمتونو نه دې څه زما فایده د دین اخلي او که نه اخلي؟ سبا دا ونه وایي چې خدای پاکه زه غریب وم او بېوسه وم او بېکسه وم. نو دا غرونه داسې وو چې د اونو نه او د بوټو نه ډک پراته وو، ګیاګانې ښه بسیاره او د میوو نه د ځنګلي میوې دومره وه چې د دوی په خپلو میوو هم خپله ګزاره کېده، او داسې فصلونه او دا رزق د خدای دا پې فراخ و. لیکن دا د یو انسان عادت دی دا ډاکه. موږ د خپلو مشرانو ته نه ګورو، دا خصوصا دا سیاسي مشران، دا ګورنران او دا وزیران او دا بادشاهان او دا نه ګورو، دوی سره څه نشته. د دوی مال څومره مالونه دي، څومره دولتونه دي، موټر ورسره نشته، که بنګله ورسره نشته، که ځمکې نشته، که پیسه ورسره نشته، لیکن بیا هم دا د دوی شوق دی او دا د دوی حرص دی چې دا ملک لوټ کړي او د خلکو نه پیسه ووایي ښه مضبوطه او دا قوم غرق او تباه شي. دقسې په هغوی کې دا سوچ و تر دې حده پورې چې ښکاره به حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل یو خپل رشتهدار و، هغه یې ولېږه، ویې ته لاړ چې د لوط علیه السلام خبر راله راوړه. چې هغه لاړه دې یې وکتو، هغوی ته څه ناشنا ښکاره چې دا څوک ناشنا سړی دی. نو ګوره کاڼې راواغېسته او دغه ابراهیم علیه السلام دغه نماینده په دا سر په کاڼې وایسته، لکه ما څه جرم کړی دی، و به یې خندل، بل به مو خندل، دا به ورته ټوقه ښکارېده. نو چې هغه په سر ولګېده، د هغه نه وینه را روانه شوه. نو هغه ور منډه کړه چې په کاڼو چې اویسته هغه یې کلک کړو. نو وي زما خو دې سر رنګ خدای دې تباه کړه، زه خو دې زخمي کړم، وینه دې را لوبوله. هغه ورته وی نه وینه نه، مخ مې دله رنګ کړه، دې پیسې به راکړې، مخ مې دله رنګ.
دا چې تا ځان له پرنګساز رنګولې څونه پیسې به دې لګېدې او ظلم بالایې ظلم څه قاضي لی بوته دم وی چې راشه قاضي صاحب به زما په حق کې ښه فیصله وکړي نو قاضي له چې لاړل دواړه ودرېدل نو دې قاضي ته وایي صاحب دې سړي زه په کاڼې وویشتم او دا ګوره وینې را باندې را روانې دا ټول مخ او سر مې د وینو ډک دی او اوس لا ظالم ما ته وایي پیسې به راکې ما د له مخ او سر رنګ کړی دي نو قاضي ورته وایي ښه وایي که نه ورکوله دا خو راته ښه وایي چې مخ او سر یې دله رنګ کو نو دې خو در باندې د اجرت کېږي وله ورکه نو هغه سړی هم سم نر سړی هغه یو کاڼې روچت که او قاضي پې په دا سر وویشته ښه مضبوطه وی ما ته رنګ کړې زما په تا د دې اجرت کېږي ته مې رنګ کړې هغه دله ورکه زما په ځای داسې قوم دویم بیا څه چل کو وتأتیکم فی نادیکم المنکر نو حدیثو کې راځي په ترمذي شریف کې راځي چې دی به یو دا ګناه کوله چې په مجلس کې به ناستو نو کاڼې به یې راواغېست په دې نوک به یې کېښه دقسې به یې وویشته نو د چا به یې پوزه وویشته د چا به یې غوږ وویشته چا سترګه به ولګېده داسې شیطانتونه به یې کړل ښځه پوته وي پاره به یې کاڼې به یې واغېسته او داسې به یې وویشت غلې غوندې زر به یې داس ښکته کړ یو بوډا سړی به او بابا به د هغه پوزه سترګه غوږ به ولګېد دا ښکاره و چې خندل به دا ګناه ده په شریعت کې رسول الله مبارک وي دا منع دي ولې که تا دا کاڼې وویشته نو نه دې پې دشمن مړ که نه دې پې دشمن زخمي که یو مسلمان له دې تکلیف ورکه نو زه دا وایم چې دا هوایي ډزې څوک کوي دا هم ګناه ده ولې ګناه ده نه پې دشمن تا مړ که په دې هوایي ډزو نه رې پې چې ته دشمن ته تکلیف ورسو کافر ته بلکې دا هوایي کاڼې دا ګولی لاړه د دنیا مسلمانان په هغې باندې لګیا شو او تباه شو او ډېر مسلمانان پکې مړه شو په دې خادو کې په کویدنو کې په سنت کې چې څوک پاس شي بس په اختر او په روجو کې حکومت ورته چغې وي ملایان ورته چغې وي چې دا هوایي ډزې مه کوئ څوک نه سمېږي کړ 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 هلکه په دې څه خط ښه شی خو نه دی که ښه شی وی نو د غوږ کې ته ګوتې ولې بڼډئ پیسې دې بربادې کړې نو سبا خو کالتوس هم ګران مفتو کې د دې په ځای هغه سړي له مټۍ ولې نه وړې د دې په ځای هغه له نغدې ولې نه ورکړې چې ډزې کې او د دې ډزو لاسونه مسلمانان مړه شو کل 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 که څه ښه شی وی نو غوږ کې به ته ګوته نه منډله نو غوږ کې ګوته مه منډئ او هغه د بوی د لاسه پوزه هم پټه کې نو دا خو ښه شی نه شو که او دا ګولی لاړ شي نو یو کال نیم مخکې ماله چا یو ماشومه وه که ماشوم اوس مې ير دی راوست وی دا لاندې وجود یې شل دی دم یې ما دم کړه بیا په بله جمعه راوسته یاره وی یو پوټۍ ګزاری شوې ده او دا بیا دم کا وی د بیماری پته بلکل نه لګي بیا څه موده پسې هغه مور و او کرورې څوک رالل یاره وی هغه خو خدای پاک رحم وکړه بیماری پته ولګېده په څه پته ولګېده وی هوایي ګولی پې راپروتې وه او په دې ملا باندې نیغه ورغلې وه او د ملا د مهرو د سپینل کاټ ته رسېدلې خو د ماشوم ته هم دا پته نه وه چې د په ګولی لګېدلې وی د خدای فضل و چې هغه سپینل کاټ یې معمولي غوندې زخمي شوی نور بچو هغه ګولی ته یې وسته ماشوم خو اوس کټ کې پروت دی رو رو خپې لقۍ را لقۍ خو لا اوس هم د ګرځېدو نه دی دا څومره ظلم په سر ماشوم ولګي پردې ماشوم او هغه مړ شي دا چې ستا بچي ولګي ته خفه کېږې که نه خفه کېږي او اکثر په دې اوړي کې خلک بار ملاستي او کلس 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 او دا ډزې خلک کوي د دې نه منع شوې ده دا ګناه د حرام دی او که مسلمان پې ولګېد او دی مړ شو د قتل ګناه دی نو یو به دوی دا چل کو دا کاڼې به یې ویشتل او دریم به څه کول اتأتون الفاحش انکم لتأتون الرجال خطرناکه ګناه ده د هلکانو ګناه به یې کول هلکانو سره بدفیلي چې ورته وایي او بدعملي چې ورته وایي دا ډېر خطرناک جرم حضرت لوط علیه السلام دغه ګناه ورته یادوي دا نور هم کړي دي خصوصا دا ګناه ورته یادوي او څه وایي ولوطا اذ قال لقومه قوم تسوي اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين تاسو هغه ګناه کوي چې تاسو نه مخکې د آدم علیه السلام نه واله دغه زمانې پورې دا چا هم نه ده دا لومبی دوی کې پیدا شو
قرآن شریف الله وی ما سبقکم بها من احد من العالمین او غسدی انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء خذ مپریخی دی ولکانو سره بدفیلی کر او گناہ انکم بل انتم قوم مسرفون دا اللہ دا حکم نم سر ډیر اوچت کر دا اللہ حکم تم سپکو قتل چې الله وی دا مکوا ډیر لوی تیزی موکړه اوس هم یو سړی وی بچی ډیر تیزی دیو یو سړی سوچاله سخت خبرې وکړي کنځل وکړي څه وی ورته وی بچی ډیر تیزی دیو ډیر نه تیز لاړی وی کنه وی بل انتم قوم مسرفون ډیر تیز تلونکي ډیر تیز لاړی لږ نه ډیر تیز لاړی د الله حکم هم شاته پرېښود د الله حکم هم مات کړ د الله حکم ته سپکو قتل ظالمانو ډیر تیز لاړی داسې ګناه چې د دې نه مخکې دا چا کړې نه ده دا خطرناکه ګناه ده داسې ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم دا ګناه نه کوي وګورئ ځنګل حیوانات څاروي وګورئ درندګان وګورئ خرو وګورئ سپي وګورئ خنزیران وګورئ ځناور وګورئ چې عقل او شعور پکې نشته هغوی دا ګناه نه کوي او به نه ښایي چېرته چې دا ګناه چېرته یو څاروي دا ګناه کړې ده نو چې څوک دا ګناه کوي د څاروي نه بتر سپی دا ګناه نه کوي چې څوک دا ګناه کوي د سپي نه بتر شو خنزیر دا ګناه نه کوي چې څوک دا ګناه کوي د خنزیر نه بتر شو خر دا ګناه نه کوي دا غلطي نه کوي نو چې خر یې نه کوي سپی یې نه کوي خنزیر یې نه کوي څاروي یې نه کوي نو چې څوک دا ګناه کوي د څاروي نه د خر نه د سپي نه د خنزیر نه بتر غیر فطري عمل ډېر لوی خطرناکه ګناه او ډېر لوی خطرناک جرم او دی به دا ګناه څنګه کوله قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې ښکاره به دا ګناه کوله بالکل په مجلس کې به دا ګناه کوله هېڅ پروا به نه ساتله یعنې دې ته ګناه نه وي او دا ورته شیطان دا چل خولی شیطان یو څو ځله راغی او دا قبیح عمل یې دی په مخ کې شروع کړو دی پرې ور واچو بس لګیا شو دا یې داسې ګڼله چې لکه یو سړی چې خپله بیبي حلاله بیبي سره کم عمل کوي خو د خپلې حلالې بیبي سره خلک عمل په کوټه کې دننه کوي پټ یې کوي د بچو نه یې پټ کوي په تیاره کې کوي چې څوک رانه خبر نشي حیا وي په انسان کې دوی کې دا حیا نه و دا خراب عمل به کو او دا به په خاص مجلس کې په لاره کې په کوڅه کې په پارک کې او په ارده به کولاو اوس هم په بعضې ملکونو کې هم جنس پرستی شروع ده او د یورپ په دې ملکونو کې د دې ګناه باقاعده سرکاري قانون جوړ شوی دی چې یو سړی که کوي نو کولی شي هلک سره واده کوي نو کولی شي الحمدلله شریعت دا شی منع کړی تاسو ورشئ وګورئ نن په یورپ کې د دې څومره خطرناک اثر زه خو تل یم په دې بعضې ملکونو کې ګرځېدلی نن یورپ تباره دی را لاسه د بندولی نشي ولې عام ټوله دنیا پکې مبتلا ده پارلیمنت ممبران پکې مبتلا دي قانون سازي نشي کولی ټول پکې مبتلا دي د بره نه واله تر د لاندې پورې ټول پکې مبتلا دي په دې ګناه کې نو اوس د هغه بدلول هم نشي اوس هغوی وایي په زور یې ورته وایي چې دا قانون سازي به کوی دا شیطاني عمل به مونږ کوو ورشئ طبی یې څونه ده ایډز بیماري چې نن په یورپ کې څومره ده دا په ټوله دنیا کې او د مضافات ختم تاسو ته خو پته نشته چې هلته د اموات او د مړو څونه شرحه ده معمولي بیماري چې راشي ټس ختم په دې کورونا کې په ټولو مسلمانانو کې ملکونو کې راغونډ کړه چې په ټول یو ځای کې د یورپ په یو ملک کې د هغې نه زیات مړي خو ته مضافات نشته ایډز بیماري چې راشي په انسان کې چې د بیمارۍ کم خپل مقابله ختم شي او د هغې نه علاوه د سربنو په بیمارو کې مبتلا دي د چمړو په بیمارو دا د شوګر او دا بیمارۍ هلته کمې دي دا د زړه او دا بیمارۍ هلته شته خو کمې دي دا د ایډز بیماري دا د چمړۍ بیماري دا ډېره خطرناکه خوله ده هغه ځای نه نورو ملکونو ته علاج لري چې مونږ خو پې قتل شو برباد شو او دا بیماري د سره وجې نه ده اوس ورته پته را دی نه او بل پکې څه بیماري ده کوم الکان چې دي چې لږ غوندې یو پوټې غټ شي او دې بیمارۍ کې مبتلا وي کم الکان بس د هغوی هغه خپل چې کم هغه خپل قوت او طاقت چې فطري دله خدای ورکړی دی چې د خپلې بیبي نه فایده اخلي طاقت ختم په ځوانۍ کې لږ بوډۍ بیا که وادو کی د کار نه نو ښځه بیا بل ځای ځان مشغولوي او زنا کوي
بلکې نن سبا تاسو وګورئ تاسو کې زه خو په دې سيزونو کې خلکو ته ویم نو معلومات کوم نن سبا اوهو نن سبا ښځو ځان له فرضي بې ادبي دې معافي فرضي څه سيزونه پیدا کړي دي او په هغې خپل شهوتونه ختموي تړی ځان ولې هلکان تباه شوي د دې خطرناکې ګناه د وجې د هلکانو سیسټم ختم یو بچی دو بچی راوړي بس نور ختم هم چېرته په ډېر تکلیف او په ډېره خوارۍ او په ډېرو داروګانو دې سره د انسان د وجود قوت ختم د مارونو نن زمون کشر کل ګورې په دې سیس کې مبتلا دی خفه کېږي ما نن کشران هلکان دا په سیلونو چې یو بل سره چکرې لګوي او بار په هوټلونو کې شپې کوي په خدای د پې یارېږي چې دا په دې ګناه کې چې ته مبتلا نشي او نن ډېر کشر کل ماته پته ده ماته راتلل کوي نن ډېر کشر کل په دې ګناه کې مبتلا دی او تباه دي چې سبا وادو کې بس بیا وایي په ما چا څه کړي بیمار او بیا ښځې ته څه وایي ښځې ته وایي زه په ما چا څه کړي دي زه چې بار یم ټیک یم خو چې کوټې ته را ننوځم نو بس بیا کار را نه کېږي په ما چا څه کړي د اوسه نه بار ټیکې او نه دن نه ټیکې دروغ وایي ښځې ته ښځه غریبه خو پته نه لګي نو ښځه م وایي چې زما خاوند ټیک دی شینه زمری دی خو دن نه ګیدړ دی بې ادبي دې معافي خو دا خبره مې خولې له راله امینه بار زما خاوند ټیکي ته دې بار څه خبرې چې ټیکي خو دې درته وایي ټیکې یم خو چې دن نه راشم نو بیا د کار نه یم بیا بېکار یم دا ختم د رګونه سوځېدلي دي ختم دله واده نو پکار دې ښځې سره ظلم کوي ښځې سره زیاتې کوي دې به ډېر داروګانو کې په داروګانو به دې یو 15 شپږ میاشتې ټیک شي بس ختم بیا به ښځې سره رو خور هېڅ بند نه دا ولې دا دې ګناهونو والي الله چې کوم شی منع کړي د مارونو بې ادبي دې معافي لږ حقیقت ته ویم ولې چې دا ګناه ختمه شي او دا فتنه ختمه شي دا کشر کل زمونږ بچي دي زمونږ اولاد دي څنګه خپل اولاد ته نصیحت کې زما دام بچی دی زما دام اولاد دی د هغوی ته به نصیحت کوم سخته به م ورته ویم بعضې د حیا خبره به م ورته کوم چې دا پوه شي په دې څیز باندې چې بچې د خدای دپاره دې ګناه نه ځان ساتئ مه کوئ دا ګناه دا ګناه به دوی کوله تأتیکم فی نادیکم المن ښکاره به یې کوله او که لوط علیه السلام به ورته وی چې ای ظالمانو دا مه کوئ نو دوی به څه وي لکه اوس هم بعضې خلک وایي دوی به وی قالو اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون دا لوط علیه السلام ورده دا خلک وباسئ چې موږ ته نصیحت کړي دا ځان پاک دامن ګڼي موږ ته وایي تاسو خبیث کار کوئ او نجس کار کوئ او ځان داسې سوچه سوتره لرې کړئ د وطن نه وباسئ نصیحت چې څوک کوي اوس هم ورته خلک وایي ته ځان داسې پاک دامن ګڼې که چاته یې لمونځ وکړه تا داسې مصلې زړې کړې هلکه وایي که نه وایي هلکه دا ناروا کار مه کوه دا د ګناه دا پلید کار او ته داسې ډېر لوی پاک راغلې دا هغوی خبره انهم اناس یتطهرون دا هغه خلک دی چې دیو ځان ته نسبت د پاکۍ کوي پاک کارونه کوي دا ملنډه کوي استهزا ورپورې کوي دا لرې کار نصیحت کوي خوند نه کوي اخره کې په نصیحت ستړي شو ورته حضرت لوط علیه السلام یو مجلس کې نصیحت کوه په بل کې نصیحت کوه د پیغمبر کار هم دی په بل مجلس کې نصیحت کوه یو کلي ته ده بل ته ده بل ته ده بل ته ده بل ته ده مه کوئ د خدای عذاب به در باندې راشي نو چې دا به ورته ووې چې د خدای عذاب به در باندې راشي دا ټکې به یې ورته ووې نو دی به په جواب کې څه وې دی به نورم خبره سخته کړه او دی به ورته وې ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین ځکه ته رښتونې د خدای عذاب دی راشي ځه تکړه شه د الله عذاب دی راشي اتقتون الذکران من العالمین الله تاسو هلکانو له راتلل کوئ مخلوق کې وتذرون ما خلق لكم من ازواجكم خذم پریخي دي چې کومې دله خدای پیدا کړي دي بل انتم قوم عادون ومقه خبره ده او د خدای د حکم نه څه ډېر ډېره تعدم
ډېر نصیحت یې ورته لکه نن سبا چې د ملایان صاحبان او د نیکان خلک لګیا دي او خلکو ته نصیحت کوي نصیحت هلکه نصیحت یې ته کوي د خدای نیکبخت عمل پې وکړه فایده یې درته د خدای خبره درته کوي د رسول خبره درته کوي او چې دا کوم نصیحت کوم مولا خلکو ته کوي دې اول ځان ته کوي بیا به بل ته کوي زه چې خپل عمل ونه کوم زما خبره به په بل بالکل اثر نه کوي چې زه خپله په یو خبر عمل کوم نو زما خبره به اثر کوي دا قانون دی او که زه په خپله په یو خبر عمل نه کوم نو په بل به اثر نه کوي نو موږ چې خبره کوو اول کوشش کوو چې دا ما کې لکه خلکو ته هم دروغ مه وایه اول کوشش کوم چې زه یې ویم او که نه ویم ځان نه دروغ وباسم بیا بل ته که داسې نه نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون یو کار په خپله نه کوي او بل ته وایې کوه تو سخت مجرم لما تقولون ما لا تفعلون یو کار په خپله نه کوي او خلکو ته وایې کوه دا سخت جرم دی دا واعظ لب جرم دی نصیحت پکې مسلمان ته پیغمبري طریقه ده نصیحت پکې مسلمان ته د الله را طرف نه وینا ده چې تذکیر او نصیحت کوه نو لوط علیه السلام لګیا دی نصیحت کې خوند نه کوي بس د الله غضب جوش کې راغی ډېر صبر یې ورته وکړو د الله غصه په جوش کې راله نو څه چلو شو حضرت ابراهیم علیه السلام خو یې ترو هلته فرشتې رالی هلته فرشتې په ناشنا شکلونو رالی ابراهیم علیه السلام نه پیژندل او ابراهیم علیه السلام بار اوتیو چې دا میلماني ولیدل فرشتې د انسان په شکل کې هلکه وایي ما سره به روټۍ خورې ډېره ښه کور ته بوت ډېر زیات مهمان نواز و ابراهیم علیه السلام ډېر زیات بلکې تاریخي واقعات دي چې ابراهیم علیه السلام به بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه میلمه به خامخا راوسته او ډوډۍ به یې خوړه تر دې حده پورې یو راکوټې غوندې واقع مې ذهن ته راله یو ځل یو بوډا سړی په لاره روانو او داسې لاسونه یې مړقېدل او جامې یې مړبېدې ابراهیم علیه السلام مې ډوډۍ پخه وه سکونه چې ورسره یې وخورې موږ خو میلمه ته سترګې بندو دروازه ورته بندو زر شا کو چې بس کور ته منډه کو او بچي ته وایو که دا میلمه راغی ورته یې نشته کور کې اباروت ګوري یو بوډا سړی دی لاسونه مړقوي او خپې مړپېږي او سترګې یې مړپېږي او غړپ غړپ کوي شونډې دی ورته وایي باباجي هله راځه ما سره ډوډۍ وخوره راغی ډوډۍ تیاره وه چې ډوډۍ ته کښېنه باباجي ته وایي وایي د الله په نوم شا به شروع کوو بسم الله وایي باباجي وایي کوم بسم الله ته خو الله نه پېژنې زما خو خپل خدای دی بود د هغه په نوم به شروع کوم ابراهیم علیه السلام له غصه ورله خدای دې بیخ وباسه ما راوسته جامې دې ګړبېږي لاسونه دې رپېږي ته دې وخت کې هم خدای نه منې ته یو خدای نه منې نه د خدای نه منې پسه خدای دې بیخ وباسه تا به ما تا ډوډۍ تا له ډوډۍ خورم سړی وویست فورا جبریل علیه السلام راغی وایي دا سړی دې ولې وویست وایي تا نه منې الله تا له شریک ګوري ما په عزت راوسته او د مرګ په غاړه ولاړ دی عقل یې نشته نصیحت باندې هم نه پوهېږي جامې ګړبېږي او دې وخت کې دې تا نه مني تا له شریک ګوري وی الله وایي چې ما ته خو دا کفر معلوم دی دا شرک ما ته معلوم دی چې ما نه مني ما له شریک ګوري او دا د سلو خوشه عمر دی ما خو په د یو نوړی مو څه پورې نه ده بنده کړې ډوډۍ خو زه ورکوم نو تا له یو ورځ راغی نو زما خو بنده دی که نه ما خو پیدا کړی دی زما مخلوق خو دی که نه زه خو کافر لم روزي ورکوم نو دا خو دې خو نه کړل بس ابراهیم علیه السلام په منډه ورغی باباجي روانو د مټې ونیو خفه نه شي معافي غواړم هله راځه د مټې ونیو بیا واپس راوسته باباجي وایي تا خو وختي زه وشړلم اوس راپسې راغلې دا ولې وایي د کوم ذات ته وجې مې شړلې هغه ذات ستا په حق کې ملامته کړم او هغې ذات تا پسې راولېږم چې دا دونه کاله په 100 کاله 80 کاله ما روزي ورکړه ما نه مني ما له شریک ګوري ما ته کنځل کوي شرک کنځل دي د خدای زم روزي ورکوم تا یو ځل نوړی لا اوچته کړه او دې شړه بوډا بابا وی ښه دونه په ما مهربانه زه نه منم ما له بیا روزي راکړې زه وله شریک ګورم شریک خو کنځل دي او بیا ته ما پسې راولېږلې الله لاس را دې خوا کا باباجي خدای سوچه مسلمان الله ډېر مهربانه یې زما وروڼو زم کله کله سوچ کومه دې بچو ته هم دې کشرانو ته بچې دا ښکلی شکل چا درکړی دی الله درکړی دا ښکلی سترګې الله درکړی
دا ښکلې شونډې الله درکړې دي، دا خشته مخ الله درکړی دی، دا ښکلې سرمن الله درکړې ده. د خدای نه ویریږئ، د خدای په دشمنۍ کې مې استعماله مه کوئ. داسې بیماري به در باندې راولي چې په کټ کې به پروت دی او دا وجود به دې ودوړېږي. مه کوئ د خدای سره مقابله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله الفاعل والمفعول به، لعن الله الفاعل والمفعول به، لعن الله الفاعل والمفعول به. درې ځله مبارک پیغمبر فرمایلی دي چې څوک دا لکانو کار کوي په دې دواړو دې د خدای لعنت نازل شي، په دواړو دې د خدای لعنت نازل شي، په دواړو دې د خدای لعنت نازل شي. درې ځله وایي. اسې تاسو نه تپوس کوم چې د پیغمبر دعا خدای رد کوي؟ درې ځله خیره کوي. خو الله خو ابو جهل تم کتلی ما خیره کیره ونه. او رسول الله مبارک فرمای اقتل الفاعل والمفعول به، چې څوک دا کار کوي مړی کوي، دا مړه کوي. او زمون درې امامان، امام احمد ابن حنبل، امام شافعي او امام مالک سوي وی د دې سزا قتل دی، دا مړه کوي. او زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ټکی وی، هغه وی چې په لومبي ځل د ګیر کا نو بادشاه دی ولا سزا ورکړي، دا هغه خو خدای چې کومه سزا ورکړي. او چې په دویم ځل د ګیر کا توبه دی وباسي جیل کې دی واچي، او چې په دویم ځل د ګیر کا نو بیا دی مړ کی. څنګه دی مړ کی؟ اوهو غار ته وخی جو دا غنه را ورغله، یو دیوال لاندې کو دیوال پر وغورځاو. او حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې څوک په دې ګناه کې مبتلی او دا ګناه کوي، وی په قبر کې با د شکل د ابلیس شیطان په شکل به قبر کې پروت. اوه څومره خطرناک، د زنا نه خطرناک ګناه. اگر چې زمونږ امام ابو یوسف امام محمد صاحب وی که چرته نا واده کړو نو اتیا سل دورې ولا ورکا، او که واده کړو نو رجم یې کا سنگساري. لیکن حضرت علی فرمای وی په قبر کې به د شکل د شیطانی. او عبد الله ابن عباس فرمای وی په قبر کې به د شکل د خنزیری. د چا به شکل علما وی دا شیطان په شانتي، شیطان ښه شکلی، او د چا شکل به د خنزیر په شانتي په قبر کې وپروت. ته په خپل شکل د خدای ظالمه، د خدای دشمنی کې، د خدای خلاف کې، ته د خدای نه یریږي. دیر الکان خدای رونیول او بیا په کینسر لګیږي او بل بیماری په لګیږي او وجود یې ودړیږي، د مخ ته بیا ګورو، لاسونه ته بیا ګورو. دا په دې ګناهونو کې مبتلا وي. بهر کیف رب العالمین هغه فرشته چې رالی نو ابراهیم علیه السلام کور ته بوته انسانانو په شکل، فما لبس ان جاء بعجل حنیذ، فورا ولیو سخیر رویته کوا او سخیر راولو میلمنو ته کېښود. میلمانه معزز شکل کې، خو چې میلمنو ته وکتل چې هغوی لاس نوړه قرآن شریف کې الله فرمایي سخیله. نو ابراهیم علیه السلام لږ پړه کې یره محسوس کړه، ځکه هغه زمانه کې چې به څوک ډاکوان ډاکه به کوله، غلا به یې کوله، نو هغوی به چا خوراک نه خوړ. داسې نه چې اوس ورشي د شپې او غلا کوي، نو لاول فرج نه سامان نه وباسي، نو هغه ووایي، نو د هغې نه پس بیا غلا وکړي. نه هغوی به چې دا د هغوی قانون او قاعده وه چې کله به هم ډاکه او غلا کوله نو د چا شیله به خوراک به یې نه کوه. چې ویکت فلما رأى، چې ویلیدل د دوی لاسونه چې دا دې سخیله نه ور رسېږي، نو لکې لږه یره راسه. چې لکې یره راله نو بس هغوی پوه شو که ابراهیم علیه السلام خو په مونږ دا ګمبد ګمانه شو. نو هغوی ورته وی انا رسول ربک، مونږ ستا د الله استازي یو. فکر مه کوه، خوف مه کوه، د الله استازي یو. څنګه راغلی؟ وی تاله زیری درکو د یو الک چې تاله به خدای بچی درکوي، او ښځه یې پردې نه شاته وه. نو ښځه یم حیرانه شوه، مخ له سپېړه ورکړه چې زه خو بوډی ښځه یم. او ابراهیم علیه السلام وایي چې زه خو بوډا سړی یم، دې وخت کې بچی به څنګه الله راکړي؟ وایي دا د خدای فیصله ده.
د الله فیصله کې دویمه نه کېږي، الله به دله بچی درکړي. او بیا وایي ښه نو دویمه دا ده چې موږ ستا واره لوط علیه السلام قوم له روان یو، بس د هغوی باندې د قهر منګې باقي ډک دی، د خدای غضب پرې راځي او زه هغوی له عذاب ورکو. هغه ورته وایي دا څه کوې؟ ابراهیم علیه السلام خو اواه حلیم و، د خدای نه یریدونکی و. نه 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 ګورې سم به شي. په امت پیغمبر خفه کېږي، په امت داعي خفه کېږي، ملا خفه کېږي. په خدای یقین کوه مونږ خفه کېږو، په ځان هم خفه کېږو، په دې قوم هم خفه کېږو چې دا ولې دا ګناه کې مبتلي. خلک راته وایي که نه بېادبي دې معافي زما رڼو، مونږ ته خلک الوی په خدای مې دې قسمي په دا جومات کې ناست یم. دا راته ځکه یم چې دا خبر تاسو ته ناشنا لګي. په دا جومات کې ناست یم، په منبر درته ناست یم چې ما ته دونه پته لګېدلې ده چې نن دا ګناه پلار د زوی سره بالیقین راته پته لګېدلې، نن دا ګناه پلار د زوی سره کوي، او نن دا ګناه میړه د ښځې سره کوي. دا خو ډېره زیاته ده. دا خو موږ نه په ټېلیفون تپوس کېږي یاره دا یو ګناه د یو سړي نه شوې ده، دا نه یاد یو سړي نه شوې ده چې نکاح خو پرې ختمه شوې نه. زم بچې جراثیم هم تا کې پرېږده، دا هم تا دا ګناه کړې. ولې ظلم کوې؟ ولې زیاتې کوې؟ مونږ ته خلک مسایل وي، خو زمونږ زړه کې پرده پرته، مونږ د چا نوم یا څوک نه ذکر کوي، زړه کې پرده پرته. او مسلمان به مسلمان پرده کوي. په خدای یقین وکړه بیا راته قسمیان وي چې نن په دې کې پلار د زوی سره مبتلا دی. اخر دا خلک دومره باغیان دي د خدای نه دونه تیزي وکړله، هغه جرم چې د ځنګل څاروي نه کوي او ته یې کوې ظالم. ابراهیم علیه السلام ورسره په جګړه شو چې نه، وی نه 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 د خدای فیصله ده. وی د مار واره لوط او د هغه قوم بیا به بچ کوم، به بچ کوم، صرف یو ښځه به پاتې کېږي، نور به بچ کوم. راله لوط علیه السلام له خو د خشته هلکانو په شکل دا فرشتې راغلې، ښکلې هلکان خشته چې دوی مرض او په هغه شکل وله رالې. خو چې څنګه رالل نو ښځې الوې ښځې وه، هغه ظالمه وه، هغې الوې وې راشئ که نه ستاسو کار خو برابر دی. زما خاوند له داسې خشته هلکان میلمانه راغلي دي، په ټول را په منډه شو. دروازه څه کوي چې په دیوالونو راوړېده، هغې خو دا پروا نه ساتله. لوط علیه السلام وی چې یخ خدایه دا څه په مصیبت وړېدم، د میلمه بېعزتي چې د چا مخکې کېږي هغه له قار ول، د چا په ځای کې چې د هغه د میلمه بېعزتي وشي، اوهو دا ډېره تبعي ده. دا خو زما په مخ کې ظالمانو زما د میلمنو بچې دا ستاسو دا خویندې دا زما لوڼه دي، د قوم لوڼه د پیغمبر لوڼه روحاني، نو لوڼه هم شته که نه، جنکۍ شته، هغوی سره دا عمل کوئ په جایزه طریقه په نکاح. دا تاسو څه کوئ؟ ظلم ولې کوئ؟ لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید. یو معنی دا ده یاره خدایه نو که خپل طاقت مې وینو د دې قوم په مقابله کې، یا خدایه که یو مضبوط قوم مې وی چې اوس مې ورته ویلو چې راشئ زما په مخ کې زما د میلمتوب بېعزتي کېږي او ډېره خرابه بېعزتي کېږي. رسول الله مبارک فرمایي الله دې په لوط علیه السلام رحم وکړي. دا ټکې وې نو باس د دې نه پس الله هر پیغمبر په خپل مضبوط قوم کې پیدا کړ. پریشان شو لوط علیه السلام او قوم ورته څه وایي؟ وایي تا ته پته ده انک لتعلم ما نرید، چې زمونږ اراده او مقصد دی ښه راته پته ده. په قلار کې دا هلکان دي او دا موږ نه بچ کېږي اوس نن سبا. خدای دا خو زما غټه بېعزتي دا میلمانه به څه وایي؟ بس خو چې هغوی ښه هغه سترګې رانیغې کړه لوط علیه السلام پریشانه و، نو هغې ورته وی فکر مه کوه لوط علیه السلام ته هېڅ سوچ یې ونه کړې، موږ د خدای فرشتې یو او شبه ځان وباسه، سهار به په دې قوم عذاب راځي او په هغې کې یوه فرشتې خپل وزر وړقو او چې څومره قوم راغلی و د هلکانو پسې دې فرشتو ته په ښکلي شکلونو ټول خدای ړانده کړل، ټول خدای ړانده کړل. دا د عذاب شروع او لوط علیه السلام ته ځان وباس الیس الصبح بقریب، سار وختي به په دوی د خدای قهر او د دوی عذاب به راځي. شب او یو ښځه به دې پاتې کېږي. بس لوط علیه السلام فورا قوم ته وویل هله ساوري بار کې او سامان وباسئ. صدوم ښار نه روان شو او واقعي پېشمني وخت کې دوی ووتل او ښځې به شا شاته کتل. الله درې قسمه عذاب پرې راوسته. یو جبریل علیه السلام راغی، یو مضبوطه چغه یې پرې وواله،
او دویم دا 15 کلی غون اوچت کړل ښه مضبوطي اوچت کړل او الاړو یې راوغورځول او دریم څه د پاسه پې د کاڼو باران ختم ریس ورشه وګوره اوس هم هغې علاقې ته ډیټ سی وی بهیر مردار ورته وی چې کم ځای دا قوم هلاک شوی دی اوس هم هلته کورونه او دا آبادۍ او منارې الاوړې پرتې دي اوس هم الاوړې پرتې خلک ځي سیل لی ځي سیاحت ته ځي د اردن په غاړه باندې او اوس هم هغه علاقه دا ده چې خلک په هغه سمندر دریاب کې لامبي نو ډوبول نه کوي خلک پې د پاسه اوچت د قصیدي هغې کې دا صفت ختم شوی دی هر څه چې دی الله پې پوه دی ډوبول موبول نه کوي خلک ځي بهیر مردار ورته او اوس هم چې کم ځای کې کودی کېږي نو ډانچې د مړو پکې روځي خدای پاک غرق کړل او خدای تباه کړل او خدای پاک هلاک قرآن شریف کې الله دا واقع ذکر کوي زما وروڼو ډېر خطرناک د صحت تبی ده غرق شو هلکان کشر کل تباه شو د خدای دشمني ده د پیغمبر دشمني ده او هغه قبیح عمل دی هغه قبیح عمل چې الله پر ډېر زیات خفه کېږي هغه قبیح عمل دی چې پیغمبر مبارک اعلان کړی دی دواړه مړه کړي او رسول الله مبارک 3 ځله په دې خلکو لعنت ویلی دی 3 ځله نو بهر کیف دا د دې متعلق صرف دونه به ویم چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې هغه اعلان د صحابه په مخ وی د دې خلکو سزا صدا چې څوک دا عمل کوي وی سزا قتل د قتل او څنګه قتل دا به غون چې څوک په دې کې غیر شو دا به غر ته خېجو د غر نه بهر راغلی په داسې طریقه به سو باسه او په داسې طریقه باندې بدوی وجنه بچې کشر کل چې څومره دی هغې ټولو ته زما دا درخواست توبه وباسئ که څوک په دې عمل کې مبتلي خدای ته وجاړئ خدای ته وجاړئ خدای ته فریاد وکړئ 2 رکعته نفل وکړئ استغفار ووایئ توبه وباسئ الله او ځان د داسې ماحول نه ساتئ بعضې خلک مانه تپوس وکړي یاره زه په یو ماحول کې ګیر یم په دې ګناه کې څوک ته وظیفه راته وښایه بچې چې د ډنډ اوبو کې ناستې نو پاکېږي نه که د زمزم په اوبو ځان ووینځې بیا نه پاکېږي د دې ماحول نه ځان وساتئ کوم ماحول کې چې ته په دې کې ګیرې که کالج وي هغې نه زه بل کالج که یونیورسټي وي هغه پرېږده بل خوا ځه که دې هلک سره تعلق نه وي حتی که کور نه د کور دې خرڅ که بل خوا ځه تعلیم تعلیم خدای خفه نه ډېر به راته وښیم نومونه نه علم څوک د زیړي بیماری کې مبتلا دي موږ له خو راشي څوک د جګر یو 2-3 میاشتې مخکې یو هلک راغی وایي چې دا رورې راغی رورې وایي دا هلک چې دی نو د اینې کینسر مې دی خو ټرانسپلانټ کېږي نه ختم دی نه تاله راغلی مدرسې ته راغی او دا ورته داسې نوجوان هلک نو چې داسې هغه هلک بار شو نو رورې واپس شو ما ته وی مولوي صاحب یو خبره راته کوم د مخکې مې ته نه وي وی بس هسې وایي چې د دې ګناه لپاره زموږ څوک وو نه څه ګناه کوله وایي د هلکانو سره تباه دي خدای سره څوک دشمني کوي هسې تاسو نه تپوس کوم الله سره څوک دشمني کوي او دا د هلکانو ګناه هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم دې ځان ساتي څاروي او حیوانات هم دا ګناه نه کوي او انسانان یې کوي او نن سبا خو په بعضې ملکونو کې دا شی قانون ګرځېدلی دی جنس پرستي نو بیا چغې وایي وی ایډز بیماري ده او خورېږي او بیا چغې وایي کورونا راله او بیا چغې وایي فلانکې بیماري راله دا خو د خدای عذاب او د خدای قهر راځي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان چې هغه یو قیمتي تحفه ده چې خدای موږ له راکړې ده د هغې ایمان یو څو شعبې ذکر کړي دي او په هغې شعبو کې غټه شعبه حیا ده پښتو کې هم ورته حیا وایي اردو کې هم حیا وایي عربی کې هم حیا وایي فارسی کې هم حیا وایي پنجابی کې هم حیا وایي ټولو ژبو کې ورته حیا وایي حیا څه شی دی
حیا دې ته وایي چې یو انسان یو غیر مناسب شي، یو قبیح شي، شریعت ورته قبیح وایي یا عرف ورته قبیح وایي، عقل سلیمه، او دې د هغه نه په دې زړه کې نفرت محسوسوي، دا زړه راغون شي، انقباض النفس، دا زړه نفرت کوي د هغې نه، هغې ته حیا وایي. لکه یو سړی په لاره پردو ښځو ته په بد نظر کتل، اوس دا قبیح حشی دی په شریعت کې او په عرف کې هم، چې داسې دې الګ ته څوک وګوري نو دې زر دا مخ بل طرف ته واړوي او دا تندې راتري وکړي چې دا کار ما خو دې ښځې ته نه دي کتلې، بل خوا مې کتل، دې ته حیا وایي. یا یو سړی دی هغه سګرټ څښي او دې کې په استاد راغی یا پلار پې راغی او دې زر هغه سګرټ په ځمکه وغورځي او خپه پې راکاږي چې دا استاد او پلار په ما پوه نه شي چې ما دا سګرټ څښه، د ده په زړه کې حیا راله. حیا څه؟ نفرت راغی، دې زړه کې کچکچاهټ راغی، نفرت راغی د دې نه چې یاره دا پلار او د استاد وایي چې هو ګوره دې سګرټ څښي، دا خو قبیحه شی دی، ښه شی نه دی، په عرف کې هم ښه شی نه دی او په شریعت کې هم ښه شی نه دی. نو دی چې دا نفرت ته کوي چې دا استاد به راته وایي چې دا څه کوي، پلار به وایي دا څه کوي، دې ته حیا وایي. نو حیا د ایمان لویه شعبه ده، او لیکي علما اذا فاتتک الحیاء فاصدع ما شئت، چې حیا د کینې بیا چې څه خوښی کوه. نو د مسلمان د پاره او د ایمان د پاره لوی سیز حیا ده، چې مسلمان کې حیا وي نو د ده نه به الله حیا کوي. د الله حیا څه ته وایي؟ د الله حیا دې ته وایي چې الله بدل عذاب نه ورکوي. د الله حیا عذاب نه ورکول دي، د الله حیا دا ده چې دې به ملامته کوي نه، د الله حیا دا ده چې دله به تکلیف نه ورکوي. نو حیا ډیر زیات قیمتي سیز دی د مارونو. سړی کې به هم حیا وي، په ښځه کې به هم حیا وي، هلک کې به هم حیا وي، جینۍ کې به هم حیا وي. حیا به د خدای نه هم کوو، حیا به د مسلمان نه هم کوو، حیا به د مور نه هم کوو او حیا به د پلار نه هم کوو. دا ډېر قیمتي شی دی. نن سبا زما وروڼو زموږ معاشره کې بې حیایي زیاته شوې ده. هلکان حیا نه کوي، د پلار نه نه کوي، د استاد نه نه کوي، د مشر نه نه کوي. جنکې حیا نه کوي، د مور نه نه کوي، د پلار نه نه کوي، د عام مخلوق نه نه کوي. تاسو ګورئ په دې معاشره کې عموما زنانه بربنډې ګرځي، او که شریعت ورته وایي چې پرده وکړه نو وایي دا په موږ پابندي لري، دا زموږ ژوند را کنټرول کوي. اسې وروڼو تاسو نه تپوس کوم چې کوم څیز ډېر معزز او مکرمي او ډېر لوی د عزت شی وي هغه خلک پټ ساتي. هیره د هیره او قیمتي هیره ده، نو هغه هیره څوک په کولاو لاس کې په بازارونو کې نه ګرځوي، هغې نه رومال تو کې ډبي کې بند کې، الماری کې بند کې، او مضبوط سیف جرنده ورته ووایي چې دا محفوظ پرته وي، قیمتي شی دی. دقه رنګې د سرو زرو نور څیزونه دي، پیسې دي، دولت دی، څوک لار کې کولاو نه ګرځوي، خاورې دوړې به پرېوځي، غل به اغلا کي، ډاکو به رانه وتښتوي. هغه محفوظ ساتي، پرده کې ساتي، هغه پټ ساتي، خلکو نه هم پټ ساتي، د غل نه، د ډاکو نه، عامو خلکو نه، د بد نظرۍ نه محفوظ ساتي. او چې کوم شي د ډېر قیمت شي ني او معمولی شي وي هغه څوک پټ نه ساتي. په کور کې مثال په طور منګې پروت دی، کوزه پرته ده، نو خو د 1500 روپو شی دی که نه، چې څوک اوبه پکې راوړي نو هم پټ نی کولاو یې ترخ کې نیولي، په کور کې هم کولاو، جومات کې هم پرته وي، ولې نه غل تختی نه پې نظر لګي، څه قیمتي شی نه دی. نو شریعت چې ښځې ته وایي پرده وکړه او ځان پرده کې پټ کړی، هیره ترې جوړه کړې ده، دا ښځه هیره ده، دا لال دی، دا مرجان دی، دا قیمتي شی دی، دا د ډېر قیمت او د عزت شی دی. او د قیمت او د عزت شی خلک محفوظ او پټ ساتل غواړي. دا به کولاو نه ګرځي، غل به یې نه غلا کړي.
دا به کلو نه ګرځي ډاکو به د نه ډاکه کی، دا به کلو نه ګرځي بد نظر به د نه واخلي. دا خطرناک، دا خو قیمتي شی دی، دا خو یو تحفه ده. نو شریعت ته غټه تحفه ګرځي. شریعت د دې زنانه نه یو هیره جوړه کړې ده، یو د سرو زرو یو مضبوط شی ته جوړ کړی دی، یو قیمتي شی ته جوړ کړی دی. نو قیمتي شی خلک په بکسونو په دغه کې پټ ساتي خلک، چې دا څوک ګډوډ نه کړي، څوک په غلط نظر ورته ونه ګوري. نو دې ته جوړه کړې ده. او یورپ څه وایي؟ هغه ته منګې او کوزه جوړه کړې ده، هېڅ پروا نشته. منګې د کې د په میز هر سړی به ته وبس کي، کوزه د په میز کې د هر سړی به ته وبس کي. او که چا پټه کړه پروا نشته، بله به وایلو. هغې ته دا شی جوړ کړی دی. نو شریعت او د یورپ په منځ کې دا فرق دی. او ای ټیشو پیپر د استعمال یې کار څوک استعمالوي؟ موږ وایو نه نه ټیشو پیپر نه دی، هیره ده چې د کم کور د عمق ته به استعمالوي، بل څوک یې نشي استعمالولی. او ای بارې کې د پروا نشته چې چا سره لاړه هېڅ پروا نشته. موږ وایو نه چا سره لاړه خبره پکې نشته. دې له شریعت ډېر عزت ورکړی دی. دې مثال دا هغه کیلې چې په پوستکي کې پټی او که پوستکي یې تیلر که بیا ماشي مچان به بنګېږي څښا به شي. حیا دونه ښه شی دی که نه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لور ده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، څومره حیا ناکه ده. یو ځل رسول الله مبارک سره ناسته و، دی کې میاشت راختلې وه. چې میاشت راوخته نو خلک د دې لومبۍ او دویمې او درېیمې میاشته په غور باندې ګوري. نو ورته وي فاطمې هغه د میاشت د بچې، نو دی ورته ونه کتل. نو بیا ورته وي فاطمې هغه د میاشت ختلې ده، نو دی بیا ونه کتل. وی لورې تا ته ویم که نه میاشت ختلې ده؟ وی د الله رسوله زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم. ولې بچې؟ وی دې وخت کې خلک ورته ګوري، نو زما او د خلکو نظر په دا میاشت را یو ځای کېږي. خو چې حضور پاک ورته فرمایي چې وګوره، نو شریعت کې منع خو نه ده. یو اوسپومې د سړي م ورته ګوري او ښځې م ورته ګوري، یو دیوال د سړي م ورته ګوري، ښځه م ورته ګوري، هېڅ ګناه پکې نشته. لیکن دا د هغې حیا وه. زمون علماء یو مسله ایسته ده، زمون شامی او نورو کتابونو کې شته چې یو انسان یو جینۍ اوبوس کی په یو جام باندې، او الک هغه اوبه راوالي یو پردی لکه، او هغه د جینۍ د شونډو په ځای باندې شونډې ږدي او بس کی د خواهش او شهوت په نظر، دا بیا ګناه ده. ته تلذذ حاصله، ته لذت حاصله د پردی جینۍ د هغې جام او د اوبو نه چې هغې پې اوبس، دا بیا ناروا دي، دا بیا ګناه ده. نو دا خو چې حضور پاک ورته وي وګوره هغه د میاشتې نو ګناه د کم ځای نه شوه، خو د هغې حیا حضور پاک رد نه کړه. دی ورته ونیو چې بچې نه ګوري دي سړي، اتم ورته ګوره. نو ګوره دا د هغې حیا شو. او چې کله وفات کېده ماشاءالله نو وصیت یې وکړ. پخوا به زمونږ اوس هم شته، زمونږ د زنانو په دې کټ باندې، د مړي په دې کټ باندې د جنازې په کټ ډولۍ پرتی، د لرګو یو شی پروتي، بره پې د پاسه څادر پروتي، داسې ده که نه ده؟ نو دا د هغې رواج و. هغې ته چا ویلو چې په حبشه کې ښځې چې مړې شي او جنازې وړي، نو داسې لرګي پې کېږدي او د پاسه پې څادر کېږدي. نو وصیت یې وکړ، وی زما جنازه چې وړی نو زما په کټ باندې به لرګي کېدی، بره او پې څادر خور کې، چې زما کفن هم څوک ونه ویني، او جنازه به مې د شپې کوی، دروازې به د ما جنازه هم نه کوې، د شپې به کوې. دومره حیا وه په حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها کې. او دا یوازې په هغې کې نه، په ټولو امهات المؤمنین کې بی بی اسما د حضور پاک خینې ده، د عایشې بی بی خور ده، خینې ده. او په زبیر واده ده، او زبیر د رسول الله مبارک د ترور زوی د حضرت صفیه. او په بخاري شریف کې حدیث دی، نبی علیه السلام سره د صحابو په لاره را روان. نو دا بی بی اسما دا تلې وه، هغه زمانه کې دا پرده پوره نه وه، دا د مخ پرده نه وه، د لاسونو پرده نه وه. نو ښځو به هم په پټو کې کار کو، سړو به هم په پټو کې کار کو. اوس هم په بعضې علاقو کې ښځې په پرده کې ځي، خو خیر هغه زمانه داسې وه چې د دې لاسونو پرده او د مخ پرده، د سټ پرده، د لاندې خپو پرده دا نه وه، نوره وه او دا نه وه. نو ښځې به هم پټو ته تلې او کار به یې کو. نو بی بی اسما وی زه پټي ته تللی وم، نو د کجور هډوکي مې راغونډ کړي او په شکرۍ کې مې اچولي وو چې دا به دا کجورې مارغان خوري، دا به یو سم کور ته. نو اس ته خلک اوښانو ته به یې د کجورو هډوکي اچول، اسونو ته به یې هم اچول، یا دا زړې کجورې به وې دا به یې اچولې، دا به یې په شوق خوړلې. نو امې شکرۍ کجو شکرۍ مې په سر وه. وی دې کې حضور پاک مبارک سره د صحابه وو.
وی چې دې سنگ ولیدم نو زه خو یې پیژندم ځکه د رسول الله مبارک نیزې رشتہ دار نو زه راته اوښ سملاو اوښ ته هغه کخ کخ نارې کړه چې هغه سملاسته او ما ته اشاره وکړه چې راځه شاته په زنانو د ناستې به شاته بل محفوظ ځای شاته کېنه ورباندې یاره وایي چې ما داسې وکتل صحابه ورسره ډېر زیات حضور پاک سره نو حضرت زبیر ته وایي خپل خاوند ته وی زبیر ستا غیرت را مخکې شو نو یې ور نه رالمه یعنې ړمه کېده چې شاته سوره شم ځکه پڼ مې په سر او رسول الله مبارکو او شا وسره مرګریم دي وی ستا غیرت را مخکې شو زبیره چې تاله به غصه درشي چې دومره سړو په منځ کې د حضور پاک سره شاته ناسته وي نو ما حیا وکړه ور درلم نو رسول الله مبارک را باندې پیښ شو نو اوښې پاسه او سره د خپلو ملګرو روان شو زبیر ورته وی ډېره ګرانه ده ګنې ماته دا ډېره سخته ده چې ته پټي ته ځې او د کجورو هډوکې راغونډې او په سر یې راوړې که حضور پاک سره شاته ناسته وي ښه به دې کړي دا حیا ده سید زنانه به په منځ کې وي شاته به ولاړې وي او رسول الله مبارک به سړو ته حکم وکړ چې اله به تاسو کورونو ته ځئ صبر به کوئ چې زنانه خپلو کورونو ته دې رسېدلې زنانه به باقاعده راتلې او په شاته صفونو کې مناستې وي او خپل منځ کې به شرکت کوه دا حیا ډېر قیمتي شی دی خو زموږ نه له حیا لاړه او بې حیایي چې ده توبه وباسه تبعی ده الله پہ غصہ کیږي او الله پہ خفه کیږي د لوط علیہ السلام قوم الله په سهلاک تبه ہے هغه بس چل کو دادا لکانو د ښه ګناه وکول او قران شریف کې الله تعالی فرمایي چې سالکان بالکانو سره ملاویدل او دا خراب ګناه به یو بل سره کوله او دا به داسې ښکا پټم نه کوله دا ښکارا په مجلسونو کې به کوله اس حیا پکې نه عام مجلسونو کې به دا ګناه کوله الله وسره چلو لوط علیہ السلام پیغمبر ولا خدای پاک راولېګا لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام رارو هغه وتنسیه صدو ملاقوا دا د اردن او د فلسطین او د شام دی علاقو سره نږدې ده لوط علیہ السلام او یو کلی نه دی مؤتفقات دا 1500 وګڼ کلی دی لوط علیہ السلام راغی هغه ته دعوت ګوره الله پاک اله یو قوم له سزا ورکړي چې لاول په خپل حجت تام کی قائم کی په حجت سبا دونه وی چې الله مونږ ته خدا دین نو لګلې مونږ څه خبر وو لوط علیہ السلام ورغه هغه ته ډیر زیات نصیحت وکړ ای بچي دا ګناه ده دا ناروا ده حرام ده او دا لکانو ګناه هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم ځان ساتي ساروی او حیوانات هم دا ګناه نه کوي او انسانان یې کوي او نن سبا خو په بعضې ملکونو کې دا شی قانون ګرځېدلی جنس پرستی په بعضې یورپي ملکونو کې دا قانون دی چې کالک الک سره واده کوي کولی شي او که جینۍ سره واده کوي نو کولی شي هېڅ پابندي نشته دا چا خپل خواهش دی نو هلکه دا اوس څه خبره ده دا قانون وګرځېد نو بیا چغې وایي وی ایډز بیماري ده او خورېږي او بیا چغې وایي کورونا راله او بیا چغې وایي فلانکې بیماري راله دا خو د خدای عذاب او د خدای قهر راځي بیا خو کافرو ته په دنیا کې صبر ډېر کوي ځکه دنیا د هغوی دپاره جنت دی د هغوی غټه رانیوکه په آخرت کې راځي او مسلمان د هغوی خو په دنیا کې هم خدای رانیول کوي او بربادوي او تباه کوي حیا ختمه شوه اوس هم زموږ دا بعضې مسلمانان انکارات دا په سوشل میډیا بعضې مسلمانان ځان ته وایي چې د قرآن خلاف یو سړی لګیا دی دا مسلمان نشي کېدی د قرآن د آیت مخالفت کوي او هغه مسله چې د قرآن شریف آیت په نص ثابته ده مونږ د انکار کوي دی به څنګه مسلمان شي زکات نه انکار کوي دی به څنګه مسلمان شي حج نه مانی دا قرآن نه ثابت دی به څنګه مسلمان شي پرده نه مانی دا د قرآن نه ثابت ده به څنګه مسلمان سکالران به یو بناستی د بار ملکونو نه پیسې خوري ظالمان بے حیايي خورول غواړي مسلمان کې بے حیايي خورول غواړي دو درې خپل سرکاري مولیان امروستي غیم ځان سره کینول او نور خلک امروستي او دا په ټي وي باندې او په دې موبایل لګي دا خبره د خلکو غوږ کې ورچي چې د خلکو په لکه دا ګن ورواچي او دا جراثیم پکې ورواچي دا کشر لکان ټوله په دې جراثیم واخته کړی
نه نو څه چلو شو نو قانون سازی شو نو دا خدای چې خپل حق دی نو کالک الک سره واده کوي نو څه بدیت دی او تاسو ګورئ الکه دا ټول لومبه خبردار چې ته مسلمان یې که ته کافر یې که ته مسلمان یې خدای ډېر خطرناک جرم دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې داسې واقع پیښې شوې دا لکان والکانو سره د ګناه مسله پیښه شوه چې پیښه شوه حضرت عمر یې راوغوښته حضرت علي راوغوښته وی دې سره څوک د حضور پاک زمانه کې خو دا مسله نه ده پیښه خو د زنا مسله پیښه ده او پیغمبر مبارک سزا ورکړې ده د غلا مسله پیښه ده او سزا یې ورکړې ده او دا الک الک سره ملاوېدل دا خو نه دي شوي ټولو صحابه فیصله وکړه او یو دوه درې حدیث هم پکې راووتل بای صحابو ته معلومو څه فیصله وکړه وی اور بلکې خندقونه وکنه او دا لکان چې دا چا دا غلطي کړې ده او ګناه کړې ده پکې غونډ ورواچوي وې سوځوي غونډې وسوځوي حضرت عمر و حضرت ابوبکر حضرت علی حضرت او ټول صحابه کرامو وې سوځوي دا خو ډېر سخت جرم دی خدای مکه که یو انسان حیوان سره دا ګناه وکړي حیوان سره نو رسول الله مبارک سوی اقتلوا البهیمه دا حیوان اسودوي حرقوا بالحدیث کې راځي چې دا حیوان اسودوي غوښه مخوره دومره خطرناک اوس حیوان پکې څه ګناه ده چې خلقو ته پته ولګي چې دا جرم ډېر خطرناک نو ته مسلمان یې ته دې ته څنګه جایز وی ته څنګه وی چې دا ارچا خوښه نشه خوښه د ارچا ده خو د مسلمان خوښه د شریعت د دایرې نه بهر نشي کېږي دا خو به دې وي سودم کوم ولې زما خوښه ده سبا به وي مور سره م نکاح تړمه ولې دا ارچا خپله خوښه ده سبا به وي خور سره م زه نکاح تړمه ولې دا ارچا خپله خوښه ده سبا به وي دا لور مې د بل ته سله ودوم خو د خپل لور ته به په خپل کور کې پاتې کم که نه او دلیل به څه وي دا ارچا خپله خوښه ده دا ارچا خوښه نشته سبا به بیا بت تم سجده کوي دا چا خپله خوښه ده سبا به بیا کاڼي تم سجدې لګې دا چا خپله خوښه ده سبا به یو سړی دلته بربند ګرځي په دې میدان کې لور خور به هم بربند راوباسي او د ما خپله خوښه ده نشته په شریعت کې خپله خوښه د شریعت په دایره کې دننه چې مسلمان خپل ژوند به تېروي نو د لوط علیه السلام ورغی او د خپل قوم ته نصیحت وکړو خو ایس اثر پې مه کوه ډېر زیات نصیحت یې ورته وکړو او ایس اثر به یې نه کو بلکې لوط علیه السلام پورې به ټوکې کولې پاک دامنو ځان پاک حسابوئ ځان پاک دامن زمونږ فخره که هلکان هلک سره میلاویږي او که جینۍ سره میلاویږي او که هلک جینۍ سره میلاویږي تاسو پکې نه خورئ خیر هغه قصه ما کړې م د لوط علیه السلام او بیا به م درته څه وخت وکړم اوس خپل مقصد ته به ذکر کوم مقصد څه دی الله پاک فرشتې راولېږلې په ډېرو ښایسته شکلونو او لاول ابراهیم علیه السلام لا ورغلی ابراهیم علیه السلام پیدا ګمان وکړو چې دا میلمانه دي هغه ډېر زیات میلمه دوست و فما لبث ان جاء بعجل حنیذ لاړ او کور یې وسخی لال کو او هغې وله روید کو میلمنو له یې راوویست ډېر میلمه دوست و ابراهیم علیه السلام چې څنګه یې ورته میلمنو ته هغه کېښوده میلمنو ګوتې نه وروړې هغه زمانه کې به قانون سو چې څوک غل به چا کره کور ته ورغی غلا به یې کوله نو هغه به د هغه کور والا خوراک نه خوړو په دا یو نظام و یو قانون خو دې زمانه کې چې غل ورشي په کور باندې نو لاول په پرج ورشي نو چې سي هغه وخوري داسې هم شوي دي په دې اخباراتو کې راځي چې ښه مدیدار په بورچي خانه ورغلی دی او که هغې کې څه غوښه مخ او څه پراتو هغې خوړلي دي او د هغې نه پسې د کور نه سامان تښتولی دی غل به خوراک نه کوم چې غلا به یې کوله نو هغه چې څنګه سخی ورته کېښوده هغې ګوتې نه وروړې نو ابراهیم علیه السلام یې دا جوړ سو غلم له راغلی دی دا څه مسله دوی نه وړي نو هغه لږ فکرمند شو نو هغې ورته وې اولاد مه یارېږه وایي انا رسول ربک موږ ستا د خدای استازي موږ فرشتې یو او موږ ځو د لوط علیه السلام قوم تباه کوو خو په لاره په تا رالو تاله یو زیری درکو خوشخبري درکو ما له څه خوشخبري راکوې وی تاله به خدای زوی درکوي نوم به ول اسحاق کېږدی اسحاق له به خدای زوی ورکوي د هغه نوم به یعقوب وي ماشاءالله یعنی الله ورته په بوډاوالي کې او ښځه یې شنډه وه
ومره خدای بالکل شنډه وه او دیم بوډا سپینګیری دی او تعالی خدای زوی یعنې ورته واوروله چې لور نه زوی به میلاویږي او دیم ورته واورېله چې نوسي د هغه به نوسې به دیم وي د هغه زوی به وي خوشا نو ته وی چې او خدای د دیوال نه پورې غاړه چې دا خبره واورېده چې دا خو فرشتي دی او دا خبره وکړه نو او ته مخلص داسې دا خدای خپل انداز کې داسې لاس دغه کې وته وی زه خو بوډا بوډا خدای زما بچي به کم دی وی دا د الله فیصله ده بېغمه کېره دا به کېږي پښتانه وی غم خادر اور خوري دلته کې ابراهیم علیه السلام له د بچي زیری ورکړي چې دی خوشحاله شي هلته د لوط علیه السلام قوم تباه کوي دی له خدای ورکړه دوی خوشاله شو نو او تسوي نو یجادلنا فی لوط هغه لاولي وسر فی قوم جګړه ابراهیم زم او ډیر نرم دلو ډیر زیات نرم دلو وینا مکوي امید تبا کوي بالکل چې تبا نه کې او سم بشي خیر دی او د خدای بندگان دی او ټیک بشي او ټیک بشي هغه وته دا د خدای فیصله ده او سار وختي به دا قومونه ټول تبا کیږي او لوط علیه السلام او داغه قوم به خدای بچ کی بیغم او سستار واره او داغه خاندان به خدای بچ کی او دا د خدای فیصله ده به کې نورې ګوته مو دې صبر وتعالى لوط علیه السلام په زړه کړ او ډیر مینتونه وتوکل خو به حیايي خدای نه برداشت کوي چې به حیايي چام کړي د نو خدای رانی ولې بعض انساني به حیايي کوي نو خدای په سقا بیماری راولي په کور راولي په دراولي په خاندان راولي په بچو راولي غم و تپیخ کی مصیبتونو نه کور نه خالی کیږي د غمونو نه کور نه خالی کیږي او بعد وخت خدای پاک عام عذاب راولي تاسو نه ګوره دا سیلابونه چې راشي او تب خطبیو کی الله خو چا سره ظلم نه کوي دا زلزلې چې راشي په خلکو کورونه راغورځي الله په چا باندې خو ظلم نه کوي او زیاتې خو خدای نه کوي یار یو شی دی او چې سره لامده بیا سودی کته دې کې خو نه کانم لاړل نو نه کانم زی سه نه کان ولدي نه کانو تعالی وی نصیحت کا ورته کن ولی وته نصیحت نه کوي دا پوی کا کنه ولی نه پوی هغه وی دار چې خپل قبر دی وای اوس قر چې خپل قبر دی نو تماشا پټ کوي چې تام وسره علم په تیلابو کوي وسره نه وړه یو مثال بدل درکم حضور پاک فرمایي یو کیشته ده کیشته دوه چته ده لاندې چت کې یو قوم دی او یو قوم بر دی قران اندازي وکړه نیم بر شو نیم لاندې شو اوس لاندې چت والا او په پکار دی نو دی خلاندې سورې نشي استه نو دی بر چت تخیجی نو دا بر چت نه برقه سین تخکته کوي او بر علی ځان لا نو بر چت والا او تاسو کوي بر راخیږي او وب ټولم وشیندل او زمونږ باندې ټول وب توې کړل او ټول کیشتم لم دکړه کوزیږي هغه وته يرور مونږ به وبسس کو بونه بغیر خو جنت تیریږي وای بس ارسو چې کوي خو مونږ لپاره مراخیږي دی لا دی وته سوي مونږ بلاندې سورې وباسو ځکه بغیر د وبونه جنت تیریږي ځان له سړو وباسو چې وبراشي نو حضور پاک مبارک فرمایي کدی بر والا وته چې نګوري پام کوي سړونه باسه کو سلمو استو براله خو موږ هم غر کیږو تاسو هم غر کیږي او دا غیلاسي اونې و چې راځي خیر دی برنو وړه کوم لامد شو خیر دی خو سلمو باسه نو دواړه بچو او کاغي وته تاسو خپل قبر د خپل تاسو خپل چې زمون خپل او باسه زمون در باندې سو نو کلان دي سلو استلوای کنه نو دواړه بغیر کیږي بنه غر کیږي د قرنګ کې یو قوم ګناه کوي او دا بلی مړه دی پیښو کا خدای پیښه خپل قبر کې سملی دا سنه کیږي چې عذاب راځي نو ابم وای تابم بیا وای رسول الله مبارک فرمایي چې څو ګناه کوي د ګناګار لاسونی سره ګناه نه منې کا نصیحت وتوکا او کنه سمېږي هجرت تکوا دا لا قپریدا بس په دې عذاب را روان دي ګوره په جبه په کا پلاسه په کا ني تختته پته وباسا هر کله چې په دې قوم عذاب را روان دي او نن سبا زمارونو خلق وي مسلمانان داسې دي په تکلیف کې او په مصیبت کې دي ولی په تکلیف مصیبت کې دي نن مسلمان به حیا دی دومره به حیاي د قسم په خدای زه حیران شمه په خوا به خلق دي عالمانو سونه حیا کول زمونږ د کور خوا کې د مشرانو ته پته په خوا په دې خادو کې خلق ډول غاګاو او په دې خادو په دې جنجونو کې به خلکو په دې جنگ کې غړول او سرنا او هغه شیدونه بو او د لکانو بو ته پلار باندې بنگلا چولې و نو دا شی چې به د موږ د جنگ راغی د موږ د کور خواله براو رسید نو مولوی صاحب کور دې بند کې
نو چې پول ته به ورسېدل شروع بیا وکړه. قسم دې دې مشرانو ظفر لاله او دا ټول ناست دي، د جانزیب دا یې ناست دی، حاجي صاحب ناست دی، تپوس ته وکړې د زیارت خواله چې به راورسېد هلکه بنده و به یې که به نه جومات سره چې به راورسېدل نو دا شی به یې بند که دونه حیا وه پکې. سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې سګرټ څکلی، سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې نه پته به ووته چې نسوار اچوي، پلار مخ کې به نسوار نه اچوي. داسې حیا وه زمارون. او چې جینۍ به په واده شوه څنګه به وه، په ډولۍ کې به یې وړله او ډولۍ به یې په کور کې دننه یې ښودې وه، او یا چې موټر ته به یې خېجوله نو دنیا پردې به یې ورته وتړلې موټر ته به وخته، او په ټانګه کې چې به ناسته وه تپوس وکړې د مشرانو نه نو د ټانګې نه به یې شاته ورته پرده ته وکړې وه پرده. او د کوچوان په منځ کې سي چې شاته به ښه دي، د کوچوان او د هغې منځ کې به هم پرده تړلې. اوس خو چې وادي ښځې د هغه سوکو والا کیړی پیدا کړي چې سړی پې کوټې ته رسي او پرسونه مرسونه او چې روانه شي او ته ورته ورکړه پرده ولې مخ پې خوب دي څه ټقه 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 نیغه به روانې یو موټر ته وخې. حیا لاړه، حیا کم بې حیایي شروع. هلکان او جینکې تاسو ورشه پېښور کې به دې مارکیټونو کې وګورئ، اسلام آباد کې وګورئ، لاهور کې وګورئ، حیران به شئ چې د هلکانو نه حیا کم خواله جینکو نه. او په یونیورسټو کې مخلوط تعلیم دی. ای مسلمانانو جینکو مه کوئ دې مخلوط تعلیم مه کوئ. هغه یونیورسټو کې سبق ووایئ چې هلکان پکې نه، او که کوئ پرده کې کوئ، هلک سره په یو بینچ مه کښېنئ. دا جینۍ او دا هلک د یو بل نه جدا اوسېږئ. د خدای نه حیا وکړئ رونو، ای بچو د خدای نه حیا وکړئ. ټوله به ناستې په دوکاندار نه به سودا کوي، جامې به تیلي او بې حیا به ناسته اب ولا بوتل راوړي د پیپسي وغیرہ او دې به ښه مزېدار پړونې به لرکي او صادر به لري کې دکاندار مخکې به مرې او مخ کاره کې بوتل بس کی. دا حیا کم خواله دا به خدای راونیسي که بیا به څه کوې؟ په داسې غم به دې مبتلا کي، په داسې بیمارۍ به دې مبتلا کي، په داسې جنجال به دې مبتلا کي چې بیا به توبې وباسې او خدای به یې نه قبلوي. هغه استاد یې لاړل لوط علیه السلام په خشته او شکر چې هلته لاړل بس قوم خبر شو، وایي میلمانه راغلي دي او ډېر خشته دي او ډېر خوبصورته دي، په منډه منډه راځغلېدل چې لوط علیه السلام د میلمانه د په ښکلي شکل دی غمجن هم شو چې زما میلمانه خو ډېر خشته ښکلي شکل دی او زما قوم کې خو دا جراثیم پراته دي، دا وایرس دا بیماري دا به اوس جنجال باندې پېښ نه شي. همدقسې هغه قوم یې راغی. لوط علیه السلام ورته وایي ای د خدای خاطر وکړې ما مه شرموئ، میلمانه مې وایي غلي کښېنه تا ته پته نشته چې موږ سره راغلي یو. هؤلاء بناتي ان كنتم ای دا ستا د قوم لونه د پیغمبر لونه دا د ډېرې لونه مې دي، لکه زه تاسو ته بچې وایم دا ډېر بچې او ډېرې لونه مې دي. په دې قوم کې جایز نکاح بدله وکړمه چې څوک هم خوښي دا مه کوئ. هغې ورته وایي په قلار کښېنه چې موږ سره راغلي وي به کوو. ډېر خفه شو لوط علیه السلام پیغمبر. لو کان لی بکم قوه او آوی الی رکن شیء، ارمان که خپل طاقت مې وی کنه یا قوم مې وی دی قوم یې نو پردي قوم ته تللی بل قوم په ابراهیم علیه السلام یې تللی پردي قوم ته تللی قوم مې وی نو په ما خپل قوم راوستي چې ای قوم راشه زما د میلمزو بېزتي کېږي. خپل طاقت مې وی نو ما به اوس دا میلمنو زما په کور کې دننه زما د میلمه به دونه خطرناکه بېزتي کېږي. ډېر غمجن شو. ضاق بهم ذرعا سیء بهم، ډېر غمجن شو. بس هغې ورته وی ای لوطه چې غمجن نشي، موږ د الله استازي یو، موږ ته دوی پوټې هم نشي رانږدې کېدی. او جبریل علیه السلام خپل وزر له معمولي غوندې داسې کړس ورکړه. هغه هلکان چې راغلي وو د دې ګنده سوچ په فکر او دا هلکان راغلي دي موږ به دا ګناه ورسره کوو، ټول خدای په سترګو ړانده کړل. تپه تپه دا سوچ په سترګو خدای ړانده کړل. او لوط علیه السلام ته وی وځه شعبه زر وځه قوم باندې دې موږ راغلي یو عذاب راولو. او سحر وختي پېشمني به په دوی عذاب راځي او پېشمني نږدې دی.
او تا به خدای بچ کوي او ستا قوم، مگر یو خبره ده شاته به نه ګورې، که چا شاته وکتل هغه له به سزا میلاوي، ښځه به دې بچ ته زه بس لوط علیه السلام خپل قوم ته ټولو ته یې ځای چېږي. فنجیناه واهله الا امرأته كانت من الغابرین. ټول لاړه. ښځه منافقه وه، ښځه منافقه وه د لوط علیه السلام سره، خو د قوم سره زناکاره نه وه، بدعمله نه وه. د یو پیغمبر ښځه بدعمله او زناکاره نه ده تېره شوې، خو دا اطلاعات بیا ورکول وله. د نوح علیه السلام ښځه هم دغسې وه. ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط. هغې به هم د نوح علیه السلام متعلق قوم ته وې د ما خاوند لیونی دی او پلان کې او پلان کې. نو بس دوی ته څنګه ووتل، نو الله څه چل ورسره وکړو. غونډ کلي لږ نه، لاول یې ښه مضبوطه چغه پې وواله. جبریل علیه السلام پې ښه مضبوطه چغه وواله، او د چغې نه پس یې څه چل وکړه، جعل عالیها سافلها، الوړه یې کړل. او امطرنا علیهم حجارة من سجیل، لکاڼو باران یې پرې وکړه. 3 عذابونه شو، د بجلۍ تندر چغه، الوړه یې کړل، او د پاسه یې پرې د کاڼو بارانونه وکړل. او ښځې به شا شاته کتل، یو کاڼي باندې هغه ولګېدله، هم پکې مرداره شو. لوط علیه السلام خدای بچ کړ، ټول اهل یاد یې خدای پاک بچ کړل، قوم خدای تباه کړ. د دنیا عذاب هم پرې راغی، او الله وایي چې مونږ پې لعنت تابع کړی ری تر قیامته پورې د خدای په غضب اخته دي، او قیامت نه پس هم جهنم دی. د دنیا خواهش او ګناه یې خوښه کړه او بې حیایي خدای څونه تباه کړه. اوس هم هغه علاقې ته لیډ سیټي وایي، لیډ سی ورته وایي، بحیره مردار ورته وایي، د اردن خوا کې د علاقه ده. اوس هم وزندار شي پکې نه ډوبېږي، خلک پکې دي سیل او سیاحت نه پکې لامبي. سمندر دریاب دی او خلک د پاسه پې پراتی او ډوبول نه کوي، دغه پې د پاسه پې پراتی، او اوس هم پکې آبادۍ الوړې پرتې دي. بالکل د امریکې او د ټولو ملکونو درف یافتې. د عیسی علیه السلام نه تقریبا 2200 کاله مخکې دا وخت تېر شوی. اوس هم هغه اثار شته د انګریزانو دا ټول تماشې دی. زمارونو بې حیایي چې ده که نه، دې باندې خدای ډېر سخت خفه کېږي. هلکان ټول بې حیا دي. د اوس مشر د عالم قدر عزت پکې نشته، د پلار نشته، د مور نشته، جینۍ بې حیا ده، د پلار د مور قدر پکې نشته، بربنډ ګرځي، یو بل سره انګت یې اچوي. اور دو رسول الله کو دا او نو زور شیخ مروه اندر سپیشل در برمون پکاري او شپږ سو د سمټو دغه کارو په ټریالو. ها نو به حیايي ډېر خطرناک شی دی زمارونو. تاسو ټول چې زما څومره بیان او تاسو ټول حیا به کوي ان شاء الله. ها نو دا خو ما خو دا وګت تقریر کوم، خو نن خو ډېره سخته ګرمي ده، نو بس په دې به اکتفا وکړو او یو دعا به د باران هم وکړو. بهر کې بس ورځ ده ډېره زیاته ګرمي ده، نو که ستاسو خوښ یې نن به په دې اکتفا وکړو. ښه ګرمي ډېره ده، خو باران نه کېږي او سخته ګرمي ده. په سکولونو کې دا ماشومان هم بېهوشه پراته دي اکثر په دې سکولونو کې، او دارنګې ډېر بوډاګان، ډېر لوی تکلیف دی. زمارونو د جمع او دعاو کې د اخلاص نه دعا کې د جمعې مبارکه ورځ ده، او دا د خدای قهر او غضب دی. ګورې مونږ خدای را نیولي وو، ځکه زمونږ دا کشر کول په ډېره بې حیایه کې کنځل، دونه کنځل په دې نېټ څوک یو ته کنځل کوي، څوک بل ته کنځل کوي، څوک د یو ښځې پسې، څوک د بلې ښځې، څوک د یو لور پسې، څوک د بل لور پسې، یو هوها په دې نېټ باندې جوړه ده. دا ټوله بې حیایي ده. د خدای یره او د خدای قهر په دې خلکو کې نشته. بعضې خلک وایي زه د دین خدمت کومه، او د دین خدمت په کنځلو کېږي چې ته د پردی لور کنځې او پردی خور کنځې او پردی مور کنځې. دا د دین خدمت دی، دا خو ډېر لوی جرم دی، ګناه ده. دا خو ته ظالم یې چې کنځل کوې. د خدای کنځل خو ګناه کبیره ده، او بیا په فیسبوک کنځل خورول خو دې په زرګونو ګناه یو ځای کړې.
نو دا ډېر جرم دی لکه زمونږ د جومات د چت ته چې خدای په خیر سرته ورسولی کې او دا جومات الله مدرسه هم د جومات هم دی الله پاکې د دې ټولې علاقې دپاره د ماشومانو د حفظ او د ناظري مرکز جوړ کړي او د جمعې او د نورو منځونو مرکز الله جوړ کړي او کومې خور چې موږ ته راځی راکړې د هغې له هغې خویندو ټولو له الله د خیر او د برکت ژوند ورکړي او مشران یې خدای وبخي او موږ له خدای پاک د حیا او د پردې ژوند راکړي او بعد مردگان وفات شوي د موږ د زید الله مولانا صاحب ښه هغې له خدای ښه مرګ ورکړو او دعا وکړئ چې خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي رشتہ دارانو له خدای پاک صبر ورکړي او د نورو غمونو نه الله په امن و امان کې وساتي نور چې څومره مردگان وفات شوي دي الله دې ټولو بخي زموږ دلته رجاوي ملګري لطیف حسین صاحب او مختیار دي د هغوی کې یو ماشوم واده دی دعا ورته وکړئ چې الله پې خوشحاله کړي او الله واده په خیر و عافیت سرته ورسوي ډېر دوستان دې موږ ته دعاګانو درخواست کوي جمعې مانځه کې دعا وکړئ دعا ورته وکړئ چې خدای پاک دعاګانې قبول کړي که کوم بیماران دي الله دې روغ صحت او شفا ورکړي که کوم قرضدار یې الله دې قرضونه خلاص کړي د چا کاروبار کمزوري دی الله دې په کاروبارونو کې برکات واچي او الله دې زموږ ستاسو نه راضي شي دا دعا د جمع وکړئ یا الله د رحم باران وکړي یا الله د رحم باران وکړي یا الله د رحم باران وکړي خدای د غضب د باران نه مو ساتي یا الله د خپل مخلوق د سیراب کا الله د خپل بندگان د سیراب کا الله د خپل اونه او بوټي د سیراب کا دا دلته په ملکان کې او په دې دیر کې دغلته په ځنګل اور لګېدلی او چا سره د مړ کېدو ایس علاج نشته دوکې چې خدای پاک هغه اور مړ کړي دې کې به ډېر حیوانات وسوځي او ډېر بوټي به ضایع شي او ډېر پټي به تباه شي الله دې هغه اور مړ کړي او په بلوچستان کې په دې سند کې بعض علاقو کې داسې قحط دی زمارونو چې دا څاروي دغسې لتې ټکوي او مري دومره قحط دی اوبه نشته بارانونه بند دي یا الله دا ته خو رحیم ذات دی خو خدای مونږ ګناهګار یو الله دا زمونږ ګناه ده پروردګاره او زمونږ د دې کشرانو ګناه ده نو خدای مونږ په خپله ګناه مه نیسئ او الله په مونږ د رحم باران وکړي یا الله اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا خدای پاک په مونږ باندې د رحم باران وکړي اللهم اغثنا خدای په مونږ باندې باران راوورولې کې او په خپلو بندګانو باران راوورولې کې د رحم او پروردګاره ته خو هغه ذات یې چې هغه کارونه کوي چې د انسان په ذهن کې تر تېرېږي ناشنا کارونه الله کوي شین اسمان به ایس به هم نیته به وریځ راولي او باران به وکړي او وریځ به وي را به شي موسمیات والا وي باران به کېږي او دقسې تېره شي باران ونه شي نو هر څه ستا لاس کې دي پروردګاره خدای په دې خپل مخلوق په دې خپلو بندګانو رحم وکړي او د رحم باران وکړي یا الله ته زمونږ نه راضي شي الله بیمارانو لم شفا ورکړي الله دواړو جهانو د فتنو آفتونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي خدای زمونږ د دې کشر کلونه بې حیایي ختمه کړي خدای په مونږ کې حیا پیدا کړي او زمونږ په بچو کې حیا پیدا کړي زمونږ په لونو کې حیا پیدا کړي او په ټولو مسلمانانو کې حیا پیدا کړي او حیا د ایمان لویه شعبه ده خدایا زمونږ ایمان ور باندې کامل کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين